لاټینه بیګا خو پاکستان میچ وبېلو کنه. په ایمان هغوی ګټلې کله دي ورکی که سړیه دا د سرفراز د لاسه ورته مې ویلیو سو ویم د ته غوږ کېده دې د سوټي ګونګټ ته ما ویلو چې دا شومله مسکه ځکه چې بیا ګنګس یو توجه دې ګډوډی دوی له بالکل اکټیو ودرېدل پکار دي خو چاته وې صبر وکړه زره ته سرفراز یو تصویر خیم هغه وګوره ته به وېږني د چرګړو کې مارې کې نه خطي ټوله شپه پبجي وډزې میچ کې بیا ودی دې چاړه ته مې ویلي مال کیپټن مې کړی وګورې کپ په راوړې بس تلو کې راسي یو دوه درې پېرې دا لاس میلاو کو اورې ما ته وایي لاټې نه بېغمه شوې کپ به مې دا چې اوچت نیولې وې را روان به یې ما اوس ورته واپس ټیکټ نه میلاویږي هغه د ښځې دله و د انډیا زومکي خو م دوه پیرې سوټه وکړه که نه ډیکو اعتباط نہیں ہے سرفرازه که څه غول خوري نو پښتو کې ووایه داسې کار دی چې ما پسې اوس لاټین ماما ډرامې کوي که نه چېرې سرفراز شومله څکلې و دې وجې نه چې دی نو هغه په میچ کې وده خو آی ټینک دا ماته د شوملو مسله نه ښکاري دویمه خبره دا ده چې ما ته خپل بچي او واړه ډېر زیات رایشي وو بس دې وجې نه چې دی نو ما ټولو کې لاړیانو ته وویل چې یاره تاسو د خپلې طبې لوبه وکئ او د میچ نتیجه چې دی نو تاسو ټولو ولیدله اوس زمونږ عمران خان صاحب ته دا درخواست دی چې پلیز زمونږ دپاره د واپسۍ ټیکټ څه غم وکړي دا شعیب ملک چې له ټیم نه بار شي نو څنګه به وي وای نو په خوله د امین شه دوه کې لاړین مې ولکتلي دوه څوک ویم درته یو جلات خان دی او بل فرمان کسکر لاټینه پاکستان عوام له څه پیغام ورکول غواړي پیغام په تو پوله د کپټن سرفراز بنيري یو شعر به ورته ډالۍ کړم څنګه دې خوښه ده ای مړه که نن یې وبېلو نو څه کوپر وشو ای مړه که نن یې وبېلو نو څه کوپر وشو ای مړه وړ کپ کې خلک څه نه کوي